خورې ته ولې داسې وایي؟ دا خو به دې په رښتیا بدل شي. یوه ورځ به راشي چې د سهار چای به په لندن کې څکې ګرانې. ګرانې آمین آمین انشاءالله. آمین. تاسو یوازې خپلو ناقو خوبونو ته آمین ووایئ. نریمان د ماما لور دې په ورځپاڼه کې ولیده؟ نه مې دا لیدلې ښکاره که. راځه. سلام فایز کاکا. په خیر راغلې فخري. خوشحاله اوسئ. د ارجاوغلو د شرکت یوازینی وارث مجید ارجاوغلو چې د یو لوی شرکت مشر دی، همدا چې د خپلو زده کړو وروسته امریکا نه راغی د خبریالانو ښکار شو. مجید ارجاوغلو پیلین د میرکان سره چې د سلیم د میرکان لور او د ارجاوغلو شرکت له شریکانو نه دي، د شپې ناوخته د ښار په یو کلب کې د ساتیرۍ په حال کې لیدل شوي. مجید ارجاوغلو د رسنیو له دې کار نه هیڅ خوشحاله نه دی، ډېر خواشینی دی. جامې څومره ښایسته دي، همداسې البته چې ښایسته دي، ناقه خو دې جلۍ ته نیکو جانه نه وایي. خو نریمان جانې د ماما لور پیلین ژوند ته دې وګوره. غواړې چې کوم بوټان مو ورسره واغوندئ مېرمنې؟ اجرې ته لاړه شه، زه یې پخپله سمه ده. پیلین ګرانې ورځپاڼه دې لوستلې ده؟ نه مورې ماته یې ښکاره که مورې. هیله کوم راویښیه. مورې ښکاره یې که نه؟ د مجید او پیلین په اړه په ورځپاڼه کې خبر خپور شوی، یعنې چې دومره همداسې ده. سهار په خیر پلار جانه. مننه مور جانې. دومره زره مه پوزه کېږه، ما تاسو نه ډېره تمه درلودله، ډېره. هغه به م وشي مور جانې. زه نوره ځمه. چا دې نه درس کړی لورې چېرته د مجید لیدو ته ورځم. ډېر یو ښه فکر مې ذهن ته راغلی، نه غواړم هغوی په تمه کم. د سهار چای هلته څکم. دوی ګو دا کار مه کوه پیلین. ژې ته سلام ووایه پیلین جانې. سمه ده. د کوم یو ونه جګه ده؟ فخري دواړه یو شان دي. فایز کاکا د دې جلۍ پلار ډېر ښایسته او تلویزیوني څېره لري. د نریمان مور سره سکه خور او ورور دي. د خدای په امان ګرانه. ماښام ناوخته راځم. سمه ده. پلار جانه نن مې ملګرو سره د خپلې پروژې لپاره د نریمان د سیمې ته ځمه. هلته خو هسې هم کولی شم چې یو ځل نریمان وګورم. نه لورې هېڅ اړتیا نشته. پلاره ګوره نریمان خو ستاسو خورزاده پلار جانه، موږ باید هغوی ته څومره نږدې اوسو. ته خو پوهېږې نریمان د هغه کم عقل فایز لور ده. خور مې ډېره پخوا مړه شوې ده. که ما داسې د ماما لور درلوده نو تل به د هغوی کور کې اوسېدم. تاسې ولې یو بل سره لیدنه نه کوئ؟ فخري نن څنګه یې لورې؟ نن څنګه یم؟ یوه شیبه ګلتان ترور جانې لږ فکر وکړم. نن ګلتان ترور یې که ټیمټ د پرون په شان یم، غواړم چې تل همداسې وسم او هېڅ بدلون ونه کړم. ژوند همداسې وي، زه به هم ژوند وکړم. خدای بخښلې مور مې ویل چې غواړم په دې نړۍ کې واوسم. هر څنګه چې وي هېڅ راته اړینه نه ده. نو خدای بخښلې مور دې بلکل زموږ د ژوند ستاینه کړې ګلتان ترورې. په داسې نړۍ کې یو لکه په ژرنده کې چې غنه مړه کوي، له هرې خوا نه په موږ فشار راوړي. توبه توبه. د کب په شان تل په همدې اوبو کې ژوند کوو، نور نو بس. زړه مې در باندې ډېر درد کوي ګرانې. لورې ښې خبرې کوې خو د خپلو خبرو اصلي مطلب باندې نه پوهېږې.
کاکا بله اوبه نه وباسې ژوندی نه پاتې کېږي. آفرین دې پتاوي فخریه، آفرین. څه شوي؟ ما څه وویل؟ فخري د پلار مې نه خوښېږي د ماما نوم مې واورې په دې خو پوهېږي. خو ولې زه غواړم په دې پوه شم. په دې باندې زم نه پوهېږم فخریه جانې. سمه ده ترورې وروسته له دې هېڅ پوښتنه نه کوم. سمه ده. خو نریمان دا مجید ارجوغلو یوازې شتمن نه دی زما ګران، ډېر ښایسته دی. په خدای ته خو ګوره. ته هېڅ کوم کار نه لرې ها؟ نه ګلتان ترور جانې زه بېکاره یم. توبه مې کړې ده خدایه. وایم حرکت وکړه. ته ته وایم چې حرکت وکړه. اصلي ته ته وایم حرکت وکړه. پاڅېږه زر کوه. پاڅېږه وایم زر کوه لاړه شه. مورې خیر دې هیله کوم. مورې خوشې که اوبه لري. که خبره دې رښتیا وي نو ارامه اوسه. که کوم کار دې کړی وي بیا زه پوهېږم چې څه در سره به کوم اصلي. مورې څه کوې؟ مورې شاهین زنګ وهلی دی. شاهین زنګ وهلی ځواب ورنکړي نصحت. مورې ما هېڅ کوم کار نه دی کړی. مورې دروازه خلاصه کړه. مورې خیر دی ما پرېږده. مورې اوس څه وکړو؟ هیله کوم دروازه خلاصه کړه مورې. ای نریمانو ګوره زړه دې څومره پاک دی. داسې دي مرغۍ ده. نه مرغۍ نه ده. داسې ښکاري چې لویه مرغۍ وي. جلۍ ته دې ته مرغۍ وایي؟ دې ته برخلیک وایي. برخلیک. ته یو ډېر لوی کار ترسره کوې نریمان. د کانکور په ازموینه کې بریالی کېږم انشاءالله. د اونۍ په پای کې به شاهین سره چکر ووهې، همداسې نه ده؟ البته نو شاهین دې ژوندی وي. که د قهوه خونې دروازه م خلاصه کړم بیا به ټول اسمان ووینو. بیا څه خبره ده؟ ستړې کېږم نو ترورې. او په اصل کې شاهین خو زما کوژدنم نه دی. دا ستاسو خبرې دي. نریمان داسې خو به نه وي چې ته شاهین سره مینه نه لرې. مینه لرم. مینه لرم خو فخري نن راسره لږه مرسته کوي همداسې نه ده. غواړم لږه رسامي وکړم. در سره مرسته کوم. او خو همدا اوس نه درته وایم چې زه په یو ځای کې نشم درېدلی، باید وګرځم. آی بیا څه شوي؟ آی په کور کې ډېر شور ماشور دی. څوک دی چې چیغې وهي؟ ته راشه وایم. خیر دی دروازه خلاصه کړئ. خورې هیله کوم یو څه ورته ووایي. ما له دې ځای نه مشهوره. دوی به ما وسوسوي. هیله کوم له دې ځای نه مې وباسئ. خلاصولی نشم اصلي. کلي مې له مور سره ده نه کېږي. اوف خورې وایم چې هېڅ کوم کار مې نه دی کړی. زما خدای ته خیر راپېښ کړې. ترورې څه خبره ده؟ نه پوهېږم راته یې وویل چې زر راشه. ما هېڅ کوم کار نه دی کړی. هېڅ کار مې نه دی کړی. شاهین زنګ وهلی. دروازه خلاصه کړئ. خیر دی. ځواب مې نه دی ورکړی. هرومرا نیکمن شوی. که بل ځل یې زنګ ووهه ځواب ورکړه. په کراره ورسره خبرې وکړه. ورته ووایه چې ټولې ښځې په کور کې راټول شوي یو او قصې سره کوو. له ماښام نه مخکې کور ته رانشي. دروازه خلاصه کړئ. خیر دی دروازه خلاصه کړئ. مورې که شاهین خبر شي څنګه وکړو؟ خیرات خدای